د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د لوی اختر د لمانځه پر مهال ویلي چې د شریعت پلي کول یووالی او د هیواد آبادي د اسلامي امارت موخې دي. نوموړی وایي چې د اسلامي امارت بنسټ هم د سیمه ایزو قدرتونو او کورنیو جګړو د پای لپاره کېښودل شو. نوموړی زیاتوي چې اسلامي امارت له تاریخ څخه په زده کړې هڅه کوي چې ملي اقتصادي پیاوړی له نړۍ سره مثبت تعامل رامنځته او د افغانستان په بنسټونو کې اساسي پانګونه وکړي. همغه ډول چې د اسلامي امارت بنسټ د منکراتو کورنۍ جګړې او سیمه ایزو قدرتونو د له منځه وړلو او په هیواد د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کېښودل شو، اوس هم ټول افغانان باید ډاډ ولري چې د دې نظام موخه د اسلامي احکامو تطبیق، د یووالي ټینګښت او د هیواد آبادول دي. د اسلامي امارت رهبري له تاریخ څخه په زده کړې سره کوشش کوي چې له دنیا سره مثبت تعامل ولري، ملي اقتصاد پیاوړی او د افغانستان د بنسټونو په رغولو کې اساسي پانګونه وکړي. نن ورځ په افغانستان کې د اقتصاد د پراختیا، د بنسټونو د رغولو او د افغانستان د آبادولو ښه زمینه برابره ده. موږ له همدې امله ټولو هیوادوالو ته بلنه ورکړې چې خپل هیواد ته راوګرځي او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي. مولوي کبیر وایي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت شتون لري، خو بدبختانه چې اسلامي نړۍ لا هم په بشپړ ډول تلپاتې سولې او آرامۍ ته نه ده رسېدلې، چې پر وینای نړۍ باید اسرائیلي اشغالګر د فلسطین له خاورې وتو ته اړ کړي. په افغانستان کې که څه هم سرتاسري امن او آرامي ده، خو متاسفانه چې لا هم اسلامي نړۍ تلپاتې امن او آرامش ته نه ده رسېدلې، ځکه چې لا هم د غزې او فلسطین مسلمانان د غاصبو او یرغلګرو اسرائیلي ځواکونو له لوري تر بمباریو او بریدونو لاندې دي. دعا کوو چې په غزه او فلسطین کې مجاهدین بری ته ورسیږي او له نړیوالو غواړو چې اسرائیلي غاصب ځواکونه د فلسطین اشغال کړې شوې خاورې پرېښودو ته مجبور کړي. موږ په فلسطین کې د یو آزاد او خپلواک اسلامي نظام غوښتونکي یو. نوموړی وایي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت ده چې د تازه راستنېدونکو کډوالو سره د اختر خوښي په ګډه ونمانځي او د دوی لاسنیوی وکړي. مولوي کبیر وایي چې اسلامي امارت د ټولو کډوالو لپاره 58 ښارګوټي پلان کړي او په ټولو پانګوالو او کورنیو او بهرنیو مرستندویه بنسټونو باندې غږ کوي چې د دې ښارګوټو په جوړولو کې خپله ونډه ادا کړي. همدارنګه د مسؤلو ادارو او ټولو هیوادوالو مسؤلیت جوړیږي چې تازه راستنه شویو هیوادوالو د حال پوښتنه وکړي او له هغوی سره د اختر خوشحالۍ شریکې کړي. اسلامي امارت د راستنېدونکو افغان کډوالو د هرکلي لپاره په بشپړ ډول همغږي رامنځته کړي، مرستې او همکاري منسجمې کړي او په ټولو ولایاتو کې ورته ځانګړې کمیټې جوړې شوې دي. اسلامي امارت دا مهال په ټول هیواد کې د کډوالو لپاره 58 ښارګوټي باندې کار پیل کړی دی. هیله لرو چې شتمن هیوادوال، کورني او بهرني مرستندویه ادارې او سازمانونه د دې ښارګوټو په فعالولو کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو له ګڼو ستونزو سره مخ دي. غوښتنې دا دي چې نړیوال بنسټونه د افغان کډوالو په باب خپل مسؤلیت ادا کړي.